سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بېقرار یم او راغلی یم متنو ته نو د ریاض مومن صاحب خواله راغلم ریاض مومن صاحب ډېر ښه شعر لیکي غوښتل مې چې ستاسو دپاره د څه ناڅه ریکارډ کړم مومن صاحب را سره ووایي مومن صاحب اورو دي ښه دغه ملګري منتظر سلامونه ټولو پښتنو ته سلامونه مننه وعلیکم السلام او غزل زړه او ځیګره پورې ورسېدم زړه او ځیګره پورې ورسېدم چې ستا تر دره پورې ورسېدم ډېر ښه دی زړه او ځیګره پورې ورسېدم چې ستا تر دره پورې ورسېدم او د خپلې مور په دواګانو باندې لاندې نه بره پورې ورسېدم که نه یاره ډېر ښه شعر د خپلې مور په دواګانو باندې لاندې نه بره پورې ورسېدم او چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې هغه سنګره پورې ورسېدم ډېر ښه دی یاره چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې هغه سنګره پورې ورسېدم او هر مازدیګر به پې چنور اوړېدو تر هغه غره پورې ورسېدم ډېر ښه دی یاره مسلسل ښه شعرونه هر مازدیګر به پې چنور اوړېدو تر هغه غره پورې ورسېدم او خاص تر جنته پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم واه یاره دا خو خاص تر جنته پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم او سم د بلال په شان اذان به وکړم که تر منبره پورې ورسېدم دغسې ده سم د بلال په شان اذان به وکړم که تر منبره پورې ورسېدم او غواړي چې امن او سکون ریاضه غواړي چې امن او سکون ریاضه هغه لښکره پورې ورسېدم راپورته شي او راشي د زرګونو خلکو مخکې راپورته شي او راشي د زرګونو خلکو مخکې ما وجني په خندا شي د زرګونو خلکو مخکې ډېر ښه دی او دا ګوره پښتنې سترګې چې سترګو ته راته وکړي دا ګوره پښتنې سترګې چې سترګو ته راته وکړي دا زړه مې وارخطا شي د زرګونو خلکو مخکې ډېر ښه دی او څوک شته چې په سر لاسونه راکاږي کلار شي څوک شته چې په سر لاسونه راکاږي کلار شي یو کس چې په ژړا شي د زرګونو خلکو مخکې او د نوک د دې اورای قدر نقصان به څوک در نه کړي د نوک د دې اورای قدر نقصان به څوک در نه کړي چې مل د پاک الله شي د زرګونو خلکو مخکې او پښتنه د پښتون د قتلېدو به ترېنه وکړي پښتنه د پښتون د قتلېدو به ترېنه وکړي څوک داسې به پیدا شي د زرګونو خلکو مخکې که نه یار دا بیا ووایه ډېر ښه او پښتنه د پښتون د قتلېدو به ترېنه وکړي څوک داسې به پیدا شي د زرګونو خلکو مخکې او ریاضه زه به هسکې سترګې ګرځم په هر ځای کې چې سترګې به همدا شي د زرګونو خلکو مخکې ډېر ښه دی ریاض دغه ریاض صاحب او چې کوم شعرونه م خوښ شوي که نه هغه راته کمنټ کوي ښه او رښتیا وایي که نه